السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د آخري سفر پنځمه پته په تیره څلورمه پته کې موږ د دجال حالات بیانول او ومویل چې دجال دا دعوه هم کوي چې دی رب او الله دی، العیاذ بالله. دا ځکه چې الله جل جلاله د خلقو د امتحان دپاره دته داسې قدرتونه او امکانیات ورکوي چې خلق په فتنه او امتحان کې اچوي. ځینې خلق د دجال تصدیق دغه د قدرتو او امکانیاتو په سبب کوي، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق پوره متوجه کوي او خبروي چې تاسو څنګه د تصدیق کوي چې هو دی رب دی. لکه څنګه چې په د مخنی حدیث شریف کې درته وویل شو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي تاسو په هیڅ چې هیڅوک نشي کولای چې خپل رب دی وویني تر څو چې مړ نشي. یعنی په دنیا کې یوازې موږ او تاسو نه، بلکې هیڅوک نشي کولای چې الله جل جلاله دی وویني. نو دا څنګه کېدلای شي چې دجال دی ستاسو په حضور کې وي او تاسو دې ورته ګوري او دی وایي زه الله یم، العیاذ بالله. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي وایي دجال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مجلس یا حضور کې یاد کړل شو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بشک الله جل جلاله په یو سترګه نه دی وړوند، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل لاس خپل سترګې ته اشاره وکړه او وی فرمایل مسیح الدجال پر اساس سترګه وړوند دی، سترګه یې لکه هغه چختان سوی انګور داسې ده. دغه دجال ته الله جل جلاله قسم قدرتونه ورکوي. اول قدرت یې دا دی چې په تک کولو کې تر اندازې زیات تیز او چابک دی، دون ډیر چابک دی چې د تعجب وړ دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د دجال د تیزی او چابکۍ په باره کې پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کالغیث استدبرته الريح، رواه المسلم. یعنی هغه دومره تیز دی لکه هغه باران چې د شاله طرفه باد په پسې وي. نو د دجال تګ او پردکه ګرځېدل د هغه باران په مثل سره دي چې د شاله طرفه طوفاني باد په پسې وي. همدارنګه دجال د مځکې پر ټولو اطرافو ګرځي او هر ښار ته ورداخلیږي بې له دوو هغو ښارو څخه چې الله جل جلاله مشرفه کړي دي، او دجال یې د هغو د ننوتلو څخه منع کړی دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل داسې ښار نشته مګر دجال به هغه ښار تر پښو لاندې کې هلته به ورسي بې له مکې او مدینې څخه. نو دجال بې له مکې مکرمې او بې له مدینې منورې بل هر ښار ته داخلیږي. او دغه موضوع چې دجال مکې مکرمې او مدینې منورې ته نشي داخلېدلی په وروسته کې به درته تشریح کړل شي. همدارنګه الله جل جلاله دجال ته داسې شیان ورکوي چې خلق په امتحان کې هغه دا چې جنت او دوزخ ورکوي. د ده سره به د اوبو یوه لویه واله رهي وي چې د دغو اوبو رنګ به سپین وي او یوه لویه واله به د اور ورسره رهي وي. هر چیرې چې دی ځي دغه ولې به ورسره رهي وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د حذیفه رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د دجال سره جنت ورسره دی او اور ورسره دی، خو د اور جنت دی او د جنت اور دی. یعنی هغه چې په سترګو اور معلومیږي او دجال هغه د څخه منکره خلق ور اچوي هغه په حقیقت کې جنت دی، خو هغه چې په ښکارا جنت معلومیږي هغه په حقیقت کې اور دی.
همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د حذیفه رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دجال په باره کې و فرمایل ان معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار یعنی بشک دغه دجال سره اوبه او اور ور سره دي خود د اور یخي اوبه دي او اوبه اور دي په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د حذیفه رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هغه شیان چې د دجال سره سته زه تر دجال ډیر په خبره ما ته تر هغه شره معلوم دي په خپل دجال په هغو شیانو دون نه دی خبر یا دون نه په پوهیږي لکه زه چې په خبره دا ولې ځکه هغه شیان و دجال ته فقط د فتنې او امتحان د پاره ورکول شوي دي نور نو دی هم د هغو په حقیقت نه پوهیږي مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د الله جل جلاله له طرفه د هغو شیانو واقعي معلومات او خبر ورکړل شوی دی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د دجال سره دوه ولې بهیږي چې یوه د سترګو په لیدلو کې سپینې اوبه معلومیږي او بله د سترګو په لیدلو کې اور معلومیږي چې بلیږي او پر لاوړي که چا د دجال وخت ونیوي او دغه دوه ولو ته ورغلی نو هغې ولې ته دې ورسي چې د اور په شکل یې ویني سترګې دې پټې کړي او بیا دې سر کښته کړي په هغه واله کې دې ولویږي چې د اور په شکل یې ویني هغه د اور د ولې څخه دی وچشي هغه یخي وبدي الله جل جلاله دجال ته دا قدرت هم ورکوي چې په خپل کارو کې د شیطانانو او پیرانانو څخه کومک واخلي شیطانان د په کارو کې د کومک کوي دجال به یو نفر ته وایي زستا رب یم خو هغه سړی به انکار وکړي وایي یا دجال به ورته وایي کله ستا مور او پلار را ژوندي کړل ایمان را باندې راوړې او ما منې چې زستا رب یم سړی به وایي هو کله دا کار وکړي منم نو شیطانان به د هغه سړي د مور او پلار په شکل ورته راسي او سړي ته به وایي زویه متابعت یې وکړه دغه ستا رب دی ورونو د نن ورځې د جادوګرانو او کوډګرانو په ځینو کارو چې تاسو ته عجب معلومیږي مخه تاوځي تاسو ولیدل چې د الله جل جلاله له طرفه د خلقو د امتحان د پاره دجال ته څونه قدرتونه ورکول کیږي دغه ټول امتحانونه دي د دجال حقیقت هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را شوولې دي او د کوډګرانو او ساحرانو حال هم راته بیان کړی دي هیڅ مسلمان ته کناري نوي کښه دا نشای چې بیل محمدي شریعت د بل شي متابعت وکړي تاسو په هیڅ چې کوډګران او هغه کسان چې کتنی کوي ټول دجالین او کذابین دي د خلقو د دین او عقیده د مال او پیسو دشمنان دي او ځینې کسان یې د خلقو د ناموس غله هم دي نو دجال لوی امتحان دی الله جل جلاله دې موږ او تاسو د دل شر وساتي خلق به د دجال په دغه کارو خطاوزي او مخ به ورته راونیسي په عمل او عقیده کې به د متابعت کوي تر دغه زیات الله جل جلاله دجال ته دا قدرت هم ورکړی دی چې حکم به پر مځکه او اسمان چلیږي د دجال عجب او غریب کارونه دي او الله جل جلاله عجب قدرتونه ورکړي دي د دجال فتنه دون لویه فتنه ده چې د آدم علی السلام له وخت رانیولې بیا تر قیامت بل داسې سخته او شدیده فتنه او امتحان پر بشر نه تیریږي په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د نواس ابن سمعان رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دجال به پر یو قوم ورسي او دغه قوم به دعوت کی چې پر د ایمان راوړي هغه قوم به د دعوت قبول کی او ایمان به پر راوړي نو دجال به پر اسمان امر وکي چې باران و اوروه باران به وس پر ځکه به امر وکي هغه بشناسي ځکه ته به د خلقو په حضور ووایي میوه او زراعت راوباسه میوه درخت او زراعتونه به ورته راوځي پر حیواناتو به حکم وکي
هغه به چاغ سي، غولانځې به یې په شیدو ډکې سي او بدنونه به یې په غوښو ډک سي. دغه قوم به پر دغه ښه او د خیر پر حال پرېږدي او بیا به پر بل قوم وسي. هغه قوم به دعوت کی چې پر ده ایمان راوړي، خو هغه قوم به انکار وکي او د ده غوښتنه به قبوله نه کړي. دجال به پر اسمان امر وکي چې باران مه اوروه، پر هغو به باران بند سي. د دوی پر مځکه به حکم وکي، درختې او نباتات به یې مړه سي، حیوانات به یې ډنګر سي، وږي او ناروغه به سي، یو په بل پسې به مري. دغه قوم به په ډېر بد حال او کاختي کې ژوند کوي. دا څنګه امتحان او څونه لویه فتنه ده، او تر دغه بلا هم عجبه پیښه سي. لکه څرنګه چې په ویل سوي حدیث شریف کې راغلي دي، تاسې ته معلومه ده چې د دجال سره په ډلو ډلو خلق ورسره دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دجال به پر یوه داسې خرابه مځکه ورسي چې هیڅ به پکښې نه وي، او پر مځکه به غږ وکړي چې خزانې دې راوباسه. خلق به ورته ګوري، مځکه به وچاودل سي، سره او سپین زر به ځینې راوځي، او دغه جمادات بې روحه سره او سپین زر به په ده پسې رهي وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي داسې به پسې رهي وي لکه د مچمچیو نارینه. تاسو خو لیدلي دي چې څوک غالبوزې وکاروي، هغه بیا څنګه په پسې وي. نو دغه بې روحه زر او معدنونه به په دجال پسې دغسې رهي وي لکه کارول سوي غالبوزې. هر چیرې چې دی ځي خزانې به پسې رهي وي. خلق چې دغه حالات وویني چې پر اسمان یې حکم چلیږي، پر مځکه او د هغې پر خزانو یې حکم چلیږي، باران د ده اطاعت کوي، نو به خلق په ډلو ډلو د دجال په دین کې داخلیږي. دجال په دغه ډول سره 40 ورځې خلق په فتنه او امتحان اخته کوي. د دجال ټول وخت او زمانه فقط 40 ورځې ده، مګر دغه ورځې عادي ورځې نه دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي، اصحاب کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه چې دجال څونه وخت پر مځکه تېروي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل 40 ورځې، خو اوله ورځ یې دونه ده لکه کال. الله جل جلاله یوه ورځ له سهاره تر ماښامه دونه اوږده کړي لکه یو کال، او بله ورځ یې دونه ده لکه یوه میاشت، او درېیمه ورځ یې دونه ده لکه یوه هفته، او پاته نورې ورځې یې لکه ستاسې ورځې. پر دغه اندازه به وي. دجال دغه ټوله موده خپلې فتنې ته دوام ورکوي. د اصحاب کرامو سره چې د طاعت او عبادت فکر ورسره و، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله هغه ورځ چې دونه ده لکه کال، آیا په هغه ورځ د یوې ورځې لمنځونه کفایت کوي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا اندازه کوي، یعنی حساب ورته کوي، په هر 24 ساعته کې 15 لمنځونه ادا کوي. دا نه ده صحیح چې په یوه کال کې څوک 15 لمنځونه ادا کړي. دغه مسئلې او دغه حکم موږ ته دا راوښول که چیرې په ځینو ملکو کې شپه یا ورځ ډېر اوږده سي، لکه په ناروې کې چې ځینې وختونه شپه په میاشتو وي، یا خلق و فضا یا نورو کواکبو ته ولاړ سي، نو هغه خلق به د خپلو لمنځو لپاره اندازه ایږدي. د هغو وختو متابعت به نه کوي کم چې د مځکې د وختو سره اختلاف لري. د ناروې خلق به د خپل هغه همسایه ملک پر وختو لمنځونه ادا کوي چې هلته شپه او ورځ منظم وي. د دجال د پیدا کېدلو ځای چیرې دی؟ په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د نواس ابن سمعان رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دجال په هغه لار کې راوځي یا پیدا کیږي چې د شام او عراق په منځ کې ده، نو فساد به یې راسته طرف ته نشر سي او بیا به چپه طرف ته نشر سي. نو د دجال فساد او فتنه به اول د شرق طرف ته نشر سي او بیا به د غرب طرف ته نشر سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم فرمایي د الله بندگانو ثابت ودرېږئ
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ پوهوي چې پر خپل ایمان ثابت او قائم پاتې شو. و دجال ته هغه ډېر نږدې خلک او دته تابع خلک او د دین کومک کوونکي خلک یهود دي. دغه موضوع په ډیرو احادیثو کې ذکر شوی دی چې د هغې جملې څخه هغه حدیث شریف دی چې امام مسلم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي او وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د اصفهان د یهودو څخه به او یا زره نفره د دجال متابعت وکړي چې پر اوږو به یې طیالسه وي. طیالسه جمع د طیلسان ده او طیلسان د متعصب یهودو د لباس یو جز دی لکه شال لوړ پر اوږو یې اچوي چې دا د یهودیت د دین علامه ده. نو دغه او یا زره متدین یهود به یوازې له اصفهانه د دجال متابعت وکړي. تر کومه ځایه چې موږ ته د یهودو د دین معلومات شته دوی د مسیح په انتظار کې دي چې دوی یې د مسایا بولي او دغه خبره د یهودو په دین کې مشهوره ده. مګر بدبختانه کله چې مسیح علیه السلام راسي یا ښکاره سي دوی وایي یا دا مسیح نه دی، خو کله چې مسیح الدجال وویني پر هغه ایمان راوړي او متابعت یې کوي. د یهودو په کتابو کې د دوی په باطل خیال لیکلي دي مسیح په آخره زمانه کې پیدا کیږي او حکم یې پر بر او بحر وچه او دریاب چلیږي او د هغه سره به ولې رهوي. نو دوی وایي چې دا د الوهیت یا خدایي د علامو څخه یوه علامه ده او یهودو ته به خپل ملک او حکم بیرته راوګرځوي. نو یهود په دغه سبب د مسیح الدجال متابعت کوي ځکه د دوی عقیده دا ده که موږ د دجال متابعت وکړو بیرته به مځکه د یهودو تر امر او تسلط لاندې سي. نو په همدغه سبب د دجال د متابعینو او اطاعت کوونکو ډېره حصه یهود دي. دجال هر ښار او هر ځای ته ورځي بې له دوو ښارو څخه چې هغه د مکې مکرمې او مدینې منورې ښارونه دي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د مدینې منورې پر لارو ملائکې ولاړې دي نه طاعون ورننوځي نه دجال. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د ابي بکر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مدینې منورې ته د دجال بیره نه داخليږي او مدینې لره به په دغه ورځ اووه دروازې وي پر هر دروازه به دوه ملائکې ولاړې وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هیڅ داسې ښار نشته مګر دجال به یې تر پښو لاندې کړي بې له مکې او مدینې څخه او هیڅ نقب د نقبو څخه نشته یعنی لار د لارو څخه نشته مګر پر هغه به قطار ملائکې ولاړې وي چې دغه دوه ښاره به ساتي. نو دجال به په سبخه کې واړه او بیا به مدینه درې ځله ورېږدي او د مدینې څخه به هر کافر او منافق و دجال ته راووځي او متابعت به یې وکړي. ورور ښه متوجه سئ په ویل سوي حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لارې د لفظ پر ځای د نقب لفظ استعمال کړی. د دغه لفظ استعمالول یوه داسې معجزه ده چې د نورو معجزو ترڅنګ دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر رسالت دلالت کوي. دا ځکه چې نقب په عربي کې تونل ته ویل کېږي نو یوازې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په وخت او زمانه کې نه بلکې دغه څو کاله د مخه د مکې مکرمې پر شاوخوا هیڅ تونل نه موجود. خو اوس په دغه آخري کلو کې د مکې مکرمې ښار په داسې شکل سره جوړ شوی دی چې له هره طرفه ورته راځې په مخ کې دې تونل وي.
نو مکې مکرمې ته د داخلېدلو لارې تقریبا ټول تونلونه دي او دغه خبر 1400 کاله د مخه صادق المصدوق صلی الله علیه و آله وسلم ویلی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هیڅ نقب د نقبو څخه نشته، یعنی هیڅ تونل د تونلو څخه نشته مګر پر هغه ملایکې ولاړې دي او ساتنه یې کوي. کله چې دجال راسي او غواړي چې ورننوځي ملایکې یې په تورو منع کوي، داسې تورې چې له اوره جوړې شوي دي. یعنی ټولې هغه لارې چې مکې مکرمې او مدینې منورې ته ورغلي دي پر هغو لارو ملایکې ولاړې دي او د اور تورې یې په لاس کې دي. دجال چې هر څه کوشش وکړي چې دغو دوو ښارو ته ورننوځي ملایکې نه پرېږدي، منع کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي څو دجال به پښه په سبخه کې کښېږدي. سبخه وهغې مځکې ته ویل کېږي چې کښت او زراعت نه پکښې شین کېږي. علماء کرام وایي دغه ځای په مدینه منوره کې و دغه اوسنۍ جامعه اسلامي ته نږدې ده. نو دجال په دغه ځای کې پښه ایږدي او هلته په مدینه منوره کې زلزله پېښېږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي مدینه منوره خپل اهل 3 واره رېږدوي. په دغه وخت کې د مدینې منورې څخه هر کافر او هر منافق راوځي او د دجال متابعت کوي. په بل حدیث شریف کې هغه چې امام بخاری د جابر رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کړی دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې په باره کې فرمایي مدینه منوره لکه د پښ کوره خبیث او خیرن انسانان سوځي استکوي. هو دغه منافق صفته خلقو څه موده ژوند پکښې وکړي خو تر ابده نشي کولای چې په مدینه منوره کې واوسېږي. نور نو مدینه منوره پرېږدي او ځینې وځي. ورونو خلک څنګه کولای شي چې د دجال د فتنې څخه ځان وساتي؟ په هغه حدیث شریف کې چې ابو داود یې د عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایي کچا د دجال خبر واورېدی ځینې لرې دي سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا راوښول چې دجال ته مور دی او مور ته درېږي بلکې ځینې تښتي. په والله یو سړی به ورته راسي د هغه به دا خیال وي چې زه مؤمن او مسلمان یم، ما نشي خطا ایستلی، مګر کله چې د دجال قدرتونه او غیر عادي کارونه وویني ورته تسلیم بسي او متابعت به یې وکړي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ام شریک رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي دا وایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې ویې فرمایل ليفرن الناس من الدجال في الجبال رواه مسلم. یعنی خلق دي د دجال څخه په غرو کې تښتي. په هغه حدیث شریف کې چې ابو داود یې روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که ستاسو څخه چا دجال ولیدي د سورة الکهف اولنی آیاتونه دي پروایي دغه آیاتونه تاسو لره د دل فتنې څخه خلاصونکي دي. نور هم داسې احادیث ته چې وایي هر مسلمان دی د سورة الکهف اولنی 10 آیاتونه د دجال څخه د خلاصون دپاره وایي. دا ولې او په څه سبب دغه آیاتونه ویل کېږي؟ علماء کرام وایي اصحاب کهف د خپل دین د ساتنې دپاره ښار پرېښاوه او د ظالم پاچا څخه وتښتېدل. نو الله جل جلاله 300 کاله بیده کړ او بیا یې ژوندي کړ. نو دغه صورت په آیاتو کې الهي قدرت او معجزه شته او دجال هم دغه طاغي او گمراه دی لکه د اصحاب کهف د وخت پاچا. دجال څوک دی؟ د دجال په باره کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې ګمان کاوه چې دجال د صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې موجود دی. نو په دې کې دا معنا او اشاره پیدا شوه چې دجال د مخه تر قیامت یا نږدې و قیامت ته د خلقو د فتنې او امتحان دپاره راستول کېږي او شاید دی تر دغه د مخه موجود او پیدا وي.
مګر هغه فتنه چې خلق گمراه کوي نږدې و قیامت ته شروع کیږي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ډېر احادیث د یوې عجیبې قصې په متعلق را نقل شوي دي چې هغه احادیث په صحیح مسلم او د احادیثو په نورو صحیح کتابو کې موجود دي چې په هغو احادیثو کې د یهودو د یو نفر تعریف او حالات بیانېږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه نفر په باره کې دا ګمان کاوه چې دی به دجال وي. د هغه نفر نوم صافی ابن صیاد و چې د احادیثو په کتابو کې په ابن صیاد سره مشهوره ده. دغه ابن صیاد قصه زموږ په دین کې مشهوره قصه ده. د احادیثو داسې کتاب نشته چې په هغه کې د دجال او ابن صیاد بیان نه وي موجود. هر چیرې چې دجال ذکر شوی دی هلته ابن صیاد هم ذکر شوی دی. اوس به د ابن صیاد د قصې خلاصه بیان کړل شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر هغه يهودي هلک چې صافی ابن صیاد نومېدی او عمر یې 12 کاله و داسې ګمان کاوه چې دی به دجال وي. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه يهودي هلک کې داسې علامې او اشارې لیدلې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې فکر پیدا کاوه چې شاید دی دجال وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې اراده وکړه چې ځان ته یقیني معلومات حاصل کړي او دغه مسئلې تاکید وکړي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي وایي عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه په یو ډله کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ابن صیاد و طرف ته رهیسو. څو ابن صیاد یې په داسې حال کې پیدا کړي چې د نورو هلکانو سره یې د بني مغاله د قلا سره لوبې کولې او په دغه وخت کې ابن صیاد د عمر په حساب د بلوغ وخت ته نږدې و. ابن صیاد په ځان نو خبر چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاه پلاس وواهه یعنی پر اوږه یې وټکاوه او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا صافی آیا ته شاهدی ادا کوې چې زه رسول الله یم؟ ابن صیاد ورته وکتل او ویې ویل زه شاهدی ادا کوم چې ته د امیینو رسول یې. د یهودو په اصطلاح کې غیر د یهودو نورو ټولو قومو او ټولو انسانانو ته امیین ویل کیږي خاصتا عربو ته. بیا نو ابن صیاد ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم آیا ته شاهدی ادا کوې چې زه رسول الله یم؟ سبحان الله دا د 12 کالو هلک دی او دغه خبرې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خبره رد کړه او وی فرمایل پر الله او دغه پر رسولانو می ایمان راوړی دی. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل څه شی ویني؟ ابن صیاد وویل صادق او کاذب راته راځي، ګډوډ رښتیا او درواغ حالات راته ویل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل حال در باندې ګډوډ دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل ما یو شی درته پټ کړی دی. څه شی دی؟ یعنی زما په زړه کې یو خبره ده. څه شی ده؟ ابن صیاد پس له فکر وویل الدخ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل چپ شه، خوار او ذلیل شه، تر خپل حد تیری مکوه. په وروسته کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله څه شی دې ورته پټ کړی وو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ما په زړه کې الدخان نیولی وو. ابن صیاد د هغه شی په نیم پوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زړه کې ورته نیولی وو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله اجازه راکړه چې غاړه ووهم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کدی هغه وی یعنی دجال ته نسه پر مسلط کېدلای نسه وجلای او که دجال نوی بیا نو د په وجلو کې ستا فائدہ نشته.
همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ څخه روایتوي وایي پس د دغه واقعې څخه بیا یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابی ابن کعب الانصاری رضی الله تعالی عنه وهغه باغ ته ورغلل چې صافی ابن صیاد هلته ژوند کاوه یعنی هلته اوسېدی ترڅو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه باغ ته وردنوتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ځان د خرما د ونو د تنو تر شا پټاوه یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د یوې ونې تر شا ودرېدی او بیا به په چابکي سره هغه بلې ونې ته ورغلی او بیا به له هغې ونې څخه هغه بلې ونې ته ورغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښتل چې د ابن صیاد په بېخبري کې د مخه تر دې چې ابن صیاد یې وویني د هغه څخه کوم شی واوري ابن صیاد په خپل بستر کې ویښ پروت و او د ځان سره زمزمه یا کرار غیر مفهوم اوازونه کول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوږ ورته ونیوی چې څه وایي ابن صیاد پر دغه حال وو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کوشش کاوه چې د ده په زمزمه او تمتمه پوسی په دغه وخت کې له هغه کوره څخه چې په دغه باغ کې وو د صافی ابن صیاد مور راووتل او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ولیدی چې ځان د ونو تر شا پټوي نو یې ابن صیاد ته ورغږ کړل یا صافی دغه محمد دی صافی خبر سو او په ډیر قهر سره راوغورځېد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کدی د ده مور پرې ایښی وای او په ما نه وای خبر سوی حال به یې معلوم سوی وای چې دی دجال دی کیا د ابن صیاد موضوع او دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم دا ګمان کوي چې ابن صیاد به دجال وي په خلقو کې نشر شو تر داسې اندازې چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور قسم یاداوه چې ابن صیاد دجال دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دغه د خبره نه ردول نو خود خلق دا منل چې ابن صیاد شای هغه راتونکی دجال وي نو له دې سبب خلقو احتیاط ورسره کاوه او د ابن صیاد څخه ځانونه ګوښه کول ابن صیاد په اول او شروع کې غریب او بې اولاده سړی خو په وروسته کې غني او مالدار شو او اولادونه هم زیاتېدل اوس په دغه باره کې د امام مسلم او امام احمد رحمهم الله وهغه حدیث شریف ته متوجه سي چې د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه د هغو خبرو روایت کوي چې د عبد الله ابن عمر او ابن صیاد په منځ کې پیښ شوي دي هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت څه موده وروسته د ابن صیاد مال او عیال پر ډېرېدلو او زیاتېدلو سوه تر داسې اندازې چې تر ډېرو خلقو یې مال او اولادونه زیات سوه تر ډېرو خلقو غني او د لوی کورنۍ خاوند سو نو امام مسلم او امام احمد د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کوي چې وایي زه د ابن صیاد سره دوه واره مخامخ سوی یم اول ځل چې ورسره مخامخ سوم د ده سره ځینې ملګري ورسره وه نو مې د ده ځینو ملګرو ته وویل په الله سره قسم در کوم که زه د یوه شي پوښتنه درڅخه وکړم رښتیا راته وایاست دوی ویل هو وایي ما ورته وویل دی دجال دی دوی وویل یا ما ویل درواغ مو وویل والله ستاسې څخه ځینو کسانو هغه وخت راته ویلي وه چې دی تر تاسې ټولو په مال او اولادو کې لږ یعنی هغه وخت چې ده نه مال درلودی او نه اولاد تاسې راته ویلي وه دی تر هغو نه مري چې تر تاسې ټولو یې مال او اولادونه ډېر نشي او دی نن ورځ همداسې دی چې هم یې مال او هم یې اولادونه تر تاسې ډېر دي وایي په دغه ورځ پس د دغو خبرو زه د ابن صیاد څخه جلا سوم
وای پس د څه مودې چې دوهم وار ورسره مخامخ شوم په پخوا کې د ابن صیاد دواړې سترګې جوړې وې خو نن د ابن صیاد یوې سترګې تغیر کړې وې چې هم پړسېدلې وه او هم له خپله ځایه راوتلې وه نو ما ورته وویل سترګې ته دې دغه کیفیت چې زه یې وینم څه وخت ورپېښ شوی دی ابن صیاد وویل نه یم خبر ما ویل عجبه ده سترګې دې په سر کې ده او ته نه یې په خبر ابن صیاد وویل ته زما څخه څه غواړې یا ابن عمر که د الله جل جلاله خوښه او اراده وي چې زما سترګه دغه ستا د لکړې څخه جوړه به یې کړي او بیا یې په پزه سره داسې شدید خرهاری وکړي لکه هغه خر چې پر وهي داسې ډېر لوړ او شدید خرهاری چې ما هېڅکله داسې خرهاری نه و اورېدل نو زما ځینې ملګري راته وایي چې ما ابن صیاد په هغه لکړه سره چې زما سره وه دونه ووهه چې هغه لکړه مې پر ماته کړل مګر زه په والله په هېڅ نه یم پوهېدلی په یو بل حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي راغلی دي چې وایي ابن صیاد پړسېدی دونه وپړسېدی چې کوڅه به ډکه سوه او لار یې بنده کړه بیا نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د خپلې خور ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها کره ورغلی او دغه د ابن صیاد قصه یې ورته بیان کړه خور یې ورته وویل ته له ده څخه څه غواړې آیا ته نه یې خبر چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایلی دي چې وخلقو ته د دجال اول راوتل یا د دجال اول پیدا کېدل د یوه قهر او غضب په سبب دی چې دی په قهر کېږي یعنی دجال عادي سړی دی په خلقو کې ګرځي څوک یې نه پېژني خو پر یوه موضوع په قهر کېږي او له دغه قهر سره دجال سي او فتنه شروع سي مقصد د خبرو داسو چې ابن صیاد باید څوک په قهر نه کړي او پر خپل حال یې پرېږدي نو د هغه وخت خلکو حتی د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اصحاب کرام پر ابن صیاد تر دغه اندازې شک او ګمان درلودی چې دی دجال دی په وروسته کې ابن صیاد مسلمان شو او د مسلمانانو سره د حج یا عمرې د ادا کولو دپاره د مدینې منورې څخه راووتی په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وای موږ مسلمانان چې ابن صیاد هم را سره وو د حج یا عمرې دپاره له مدینې منورې څخه راووتلو او په لار کې مو د راحت او هوسایي دپاره یو ځای واړو خلق شاوخوا سره وپاشل سوه هر یو هلته تر یوې ونې او سایې لاندې ناست دي خو زه او ابن صیاد یوازې سره پاته سوو زه د هغو خبرو په سبب چې د ده په باره کې کېدلې ډېر ځینې وبېرېدم په زړه کې وهم را سره دی دا د اصحاب کرامو حال و چې له دغه سړي سره په احتیاط کې و نو وایي ده خپله بستره راوړل او زما د بسترې څنګ ته یې کښېښول ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه وایي ما ورته وویل ګرمي ډېره زیاته او شدیده ده که دې دغه خپل سامان تر هغه ونې لاندې یوې ونې ته اشاره وکړه ایښی وای ښه به وای ده هم خپل سامان هلته یوړی او بیا زموږ طرف ته پسونه راغی ابن صیاد هلته ورغلی له هغه طرفه یو لوی لوښی د شیدو ډک راوړي او ویل ویې څښه یا ابا سعید ما ویل ګرمي زیاته ده او شیدې هم تودې دي نو یې نه څښم خو په حقیقت کې بل څه نه وه بې له دې چې ما نه غوښتل او نه مې خوښه وه چې د ده د لاسه څخه یې وڅښم یا یې د ده د لاسه څخه واخلم زه له ده څخه ځان خلاصوم خو دی مې نه پرېږدي بیا نو ابن صیاد راته وویل یا ابا سعید د خلقو د هغو خبرو په سبب چې زما په باره کې یې کوي او وایي چې زه دجال یم دا مې زړه غواړي چې یوه رسۍ واخلم په یوه ونه یې وځړوم او بیا خپل ځان په خفه کړم یعنی د خلقو د هغو خبرو په سبب چې ما دجال بولي غواړم چې ځان ووژنم اول یا ابا سعید د رسول الله صلی الله علیه و وسلم احادیث کله نور خلقو څخه پټ وي او نه وي ور معلوم خو ستاسې انصارو څخه نه دي پټ
آیا ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په احادیثو تر ډیرو خلقو زیات نه خبر؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ندی ویلي چې دجال کافر دی او زه مسلمان یم؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ندی ویلي چې دجال وچ دی، اولاد یې نه کیږي او ما خپل اولادونه په مدینه کې پرې ایښي دي؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ندی ویلي چې دجال مدینه منورې او مکه مکرمه ته نشي داخلېدلی؟ حال دا چې زه له مدینې څخه راوتلی یم او غواړم چې مکې ته ولاړ شم، نو ولې خلک وایي چې زه دجال یم؟ ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ وایي زه هم متوجه شوم چې رښتیا هم دغه ټولې علامې صحیح دي او خلک ولې وایي چې دی دجال دی. ابن صیاد خپل خبره نور هم پسې پوره کړه او ویل مګر والله زه دجال پیژنم او د هغه د زیږېدلو ځای را معلوم دی او په دغه هم خبر یم چې هغه اوس چیرې دی. ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ وایي نو مې ورته وویل تا لره دې ټوله ورځ هلاک کړو. په یو بل حدیث شریف کې دا هم پر ځای شوي دي چې ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ و ابن سیاد وویل آیا ته خوشحاله کېږې چې ته دجال سې؟ ابن سیاد وویل که دغه پیشنهاد راته وسي بد مې نه ځینې راځي، یعنی که زه هغه سم پروا مې نه پکېږي. العیاذ بالله. اوس به هغه حدیث شریف چې امام مسلم یې د فاضل صحابیه فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي او د دجال سره د تمیم الداري رضی الله تعالی عنه قصه پکښې بیانېږي درته وړاندې شي. فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له طرفه مې د ناره کوونکي ناره واورېدل چې ویل الصلاة جامعة. هلته عادت داسې و چې د لمانځه وخت به نه او یو خطرناکه یا لوی کار به پیښ شو، نو د مسلمانانو د راټولېدلو او یو ځای کېدلو دپاره دغه ناره کېدل. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها وایي ناره مې واورېدل او خلق د مسجد پر طرف رهي شو او هلته سره یو ځای کېدل. نو زه هم مسجد ته راووتم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره مې لمونځ ادا کړ. فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها وایي زه د ښځو په اولني صف کې وم، هغه چې د نارینهو په صف پسې و. کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لمانځه څخه فارغ شو پر منبر کښېنستی او خندل یې. بیا یې وفرمایل هر انسان دې خپل د لمانځه پر ځای ناست اوسي او تاسې پوهېږئ چې ما ولې سره راټول کړاست؟ خلقو ویل الله او رسول الله خبر دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل والله ما تاسې نه د خوشحالۍ دپاره را جمع کړي یاست نه د بیرې دپاره، یعنی نه غنیمتونه راغلي دي چې در ویویشم، نه جنګ پېښ دی چې ومو بیروم، مګر د دې دپاره مې سره یو ځای کړاست چې تمیم الداري یو نصراني سړی و، اوس راغلی بیعت یې وکړي او مسلمان شو. داسې یو خبر یې راته ووایه چې زما له هغه خبره سره برابر و چې ما د مسیح الدجال په باره کې تاسو ته ویلی و. تمیم الداري هم ناست دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه خبرې بیانوي. نو ویل تمیم الداري راته وویل چې زه او زما 10 نفره ملګري چې د لخم او جذام د قبیلې څخه وه په یوه دریابي کښتۍ کې سپاره سوو. دریاب ته چې ور داخل سوو هلته یو طوفاني باد شروع سو. دغه طوفان یوه میاشت دوام وکړي، یوې او بلې خواته مو بیایي. موږ په ځان نه یو خبر چې دغه کښتۍ چیرې بوتلو او بیا دغه کښتۍ د دریاب په منځ کې یوې جزیرې ته د لمر لوېدلو پر وخت ورنږدې سو. موږ د دغې کښتۍ له هغو طرفو څخه چې جزیرې ته نږدې وه هغې جزیرې ته ورغلو. هلته مو داسې یو حیوان ولیدی چې ډېر زیات اوږده وریښتان یې درلودل چې د وریښتانو د ډېروالي او اوږدوالي په سبب یې د سر او لکۍ طرف نه معلومېدی. نو یو حیوان دی چې په عربي کې دابه ورته ویل کېږي او په وریښتانو داسې پټ دی چې سر او پښې یې نه معلومېږي. موږ په حیرت کې یو او یو له بله سره وایو چې دا څه شي دی؟ حیوان ته مو وویل څه بلا یې؟ حیوان خبرې وکړه او ویل زه جساسه یم،
دغه یو حیوان په قرآن مجید کې همسته چې الله جل جلاله فرمایي اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم، یعنی نوراوبه باسو موږ دوی لره یو دابه، یو حیوان چې له دوی سره خبرې کوي. نو دغه دابه یا حیوان وویل زه جساسه یم. موږ ویل جساسه څه شي ده؟ حیوان زموږ د دغه پوښتنې جواب را نه کړي او ویل یا قوم هغه سړي ته ورسئ لطفا فته ور